السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي تاسو به راته ټول ښه او روغ اوسېږئ او د صحت جامه مو په تني. ملګرو نوې طریقه کې درته ښیم چې څنګه کولی شو بې نومه آی ډي جوړه کړو. مطلب د خپلې آی ډي به مو وي او نوم به یې نه وي. تاسو به اکثر ملګرو لیدلي وي چې هغوی آی ډي جوړه کړې بې نومه یې، یعنې هېڅ تور یې پکې نه وي او همداسې خالي صرف پروفایل عکس یي او نور څه نه وي. نو دغه ویډیو راڅخه تر پایه وګورئ، انشاءالله زه به درته هغه طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ بې نومه آی ډي جوړه کړئ. او یوه غوښتنه درنه کومه که تر اوسه پورې زما چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی او نوي راغلي نو زما چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن ووهئ تر څو تاسو د هرې ویډیو برخمن اوسېږئ. نو ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ګورئ ملګرو، زما خپل فیسبوک دی په دغه نوم او تاسو ته دا وښیم. زما دا خپل نوم باندې فیسبوک دی. نو که زه غواړم چې دا څنګه بې نومه کړمه او پروفایل مې همدا وي، نو د دې لپاره یوه بله آی ډي زه لرم او هغه زه اوپن کوم. دا د زده کړیال په نامه. نو زه غواړم چې دا بې نومه کړمه. ګورئ تاسو دلته ګورئ د دې خپل نوم شته دی زده کړیال. زه دا نوم بیخي له منځه وړم. تاسو به راشئ، لومړی تاسو د دې لپاره سیټینګز ته، بیا به د برغه پرسونل انفارمیشن په دې به کلیک وکړئ او دلته به دغه بره خپل نوم باندې ایډیټ په دې به کلیک وکړئ. فیسبوک لایټ کې دا خلاص کړئ، دا خبره ده. آی ډي باید تاسو فیسبوک لایټ کې خلاصه کړي. دلته به بیا دغه بره نوم باندې کلیک وکړئ او لاندې اخري وروستی نوم. ګورئ زه تاسو ته یو لینک در کوم، یو هغه در کوم لینک، هغه خپل کوډینګ دی او هغه د تاسو هغه بیا دلته پیسټ کړئ. زه به تاسو ته درکړم، هغه به کاپي کړئ او دلته به یې بره پیسټ کړئ او لاندې به پیسټ کړئ. نو هغه ما سره په د فیسبوک زده کړه پیج کې هم شته دی او په دې خپل آی ډي کې مې دی. هر وخت راته هلته میسج کولی شئ او د خپل آی ډي ته هم راته میسج کولی شئ. زه به تاسو ته هلته درکړم. په ډسکرپشن کې یې نشم درکولی، که نه درکولو مې. تاسو زما فیسبوک زده کړه پیج ته هم میسج کولی شئ. زه د هغې لینک په ډسکرپشن کې درکوم او د خپل آی ډي لینک هم ډسکرپشن کې درکوم. تاسو ما ته هر وخت چې میسج وکړئ زه تاسو ته دا درکوم او تاسو بیا دلته کاپي کړئ او پیسټ به کړئ. دلته بیا تاسو صرف دا د ډالر علامه ورنه لرې کړئ او نور ګوره دا نقطه به پرېږدئ، دغه ډالر علامه به بر او لاندې دې ټولو نه به له منځه یوسئ. نو هر کله چې له منځه یوړو بیا به دغه ریویو چینج باندې کلیک وکړئ. دلته به خپل پاسورډ ورکړئ. مهمه تاسو ته ګوره دا ده چې باید به ډالر علامه تاسو له منځه یوسئ. زه دا ویډیو دلته سټاپ کوم چې خپل پاسورډ ورکړم. د هغې نه وروسته دا سیف چینج. ګورئ دا دی، زه اوس زما آی ډي بې نومه شوله. دلته ګوره راځم یو ریفریش ورکوم. ریفریش دپاره به تاسو دغسې دا بره ګوته کش کړئ او آی ډي به مو ریفریش شي. بیا هم وایم ستاسو دغه لینک چې دی دا کوم کوډینګ دا په ویډیو ډسکرپشن کې نشم درکولی، که نه درکولو مې. نو تاسو به زما دا پیج ته یا میسج وکړئ او یا خپل آی ډي ته مې راته میسج وکړئ. د دې دواړو فیسبوک زده کړې پیج او زما د پروفایل آی ډي لینک ډسکرپشن د ویډیو کې درکوم. دا د ګوره ملګرو اتومات د زما د آی ډي نوم بدل شو. اوس که چېرته زه وغواړم بېرته یې عادي حالت ته بېرته راولم، نو بېرته به هماغه سیټینګ ته ورشئ. دلته به بیا د بره هغه باندې کلیک وکړئ او لاندې ګوره پریویو نیمز په دې به کلیک وکړئ. تاسو بېرته پخواني نوم ته آی ډي لاړه شي. مطلب خوښ هم نه وي نو کولی شئ بېرته یې پخواني نوم ته واړوئ. بیا به دلته پاسورډ درنه غواړي، پاسورډ به ورکړئ او په دې یوز پریویوس نیم باندې به کلیک وکړئ. بېرته به تاسو خپل پخواني نوم ته راشي. نو زه یې نه غواړم. دغه طریقه ملګرو په دې هیله چې تاسو خوښ شوي، اسانه او لنډه طریقه وه. تر بلې ویډیو پورې اجازه راکړئ. د الله په امان.